بسم الله الرحمن الرحیم. نه بیا مو د سری ما د لسم ټولګي د برقی فزیک یا هم الکتریک فزیک لپاره ستاسو په خدمت کې تیرو ویډیوګانو کې موږ د لسم ټولګي فزیک مضمون اپټیکل فزیک یا هم نوري فزیک مو ویلي چې د نوري فزیک په خلاصېدلو سره راځو نن ورځ موږ او تاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون کې برقی فزیک یا هم الکتریک فزیک شروع کوو چې په دې کې زموږ لومړنۍ موضوع چې د ساکنه برېښنا یا هم سټاټیک الکتریسيټي ده چې سټاټیک الکتریسيټي یا هم ساکنه برېښنا څه شي ده راځو په ننني لوست کې زده کوو. لومړی لوست د لسم ټولګي فزیک مضمون البته برقی برخه یا هم برقی فزیک. هغه څه چې لومړی موږ باید په برقی فزیک کې زده کوو او زموږ او ستاسو د لسم ټولګي فزیک مضمون په هماغه موضوع باندې شروع کیږي هغه عبارت دی د ساکنې برېښنا څخه. لومړی موږ ساکنه برېښنا پیژنو چې ساکنه برېښنا په خپله چی ته ویل کیږي. د دې ترڅنګ برېښنایي چارج چی ته ویل کیږي او د هغه ترڅنګ د چارج واحدات چی شي دي، الکتروسکوپ چی شي دی، د چارج د تحفظ یا هم د ساتنې قانون چی شي دی، د چارج کولو طریقې چې هغه درې طریقې دي چې د تماس طریقه ده، د القا طریقه ده او قطبي طریقه ده. دغه طریقې پیژنو او نظر برېښنا ته د اجسامو ډولونه پیژنو چې نظر برېښنا ته یا هم الکتریسيټي ته په کتو سره اجسام څو ډولونه لري. لومړی راځو د ساکنې برېښنا څخه را شروع کوو یا هم د الکتریک د ساکنې برېښنا یا هم سټاټیک الکتریسيټي څخه را شروع کوو چې دا پیژنو چې سټاټیک الکتریسيټي یا هم ساکنه برېښنا چې ده دا په خپله څه ته ویل کیږي او همدارنګه د دې پیژندګلوي کوو. د دې نه مخکې چې موږ دا درس را شروع کوو یو خبره چې تاسو ته یې وکړم هغه دا چې زموږ په شاوخوا کې چې کوم اجسام دي ټول اجسام درلودونکي د برېښنا دي. ټول اجسام سره کم دي چارجداره دي یا هم هغوی چې شي لري چارجونه لري. خو اوس پوښتنه دلته دا پیدا کیږي چې ټول هغه اجسام چې زموږ په شاوخوا کې دي که چیرې هغوی ټوله چارجداره دي او هغوی چارج لري بیا ولې موږ چې هر شي ته لاس ور وړو موږ ولې برق نه نیسي؟ دا په دې خاطر چې ټوله اجسام چې زموږ په شاوخوا کې دي هغوی خو چارجداره دي خو دوه رقمه چارجونه په دوی کې سته چې یو چارج ته چې ویل کیږي مثبت چارج ته ویل کیږي او بل چارج ته منفي چارج ویل کیږي او په ټولو اجسامو کې د مثبتو چارجونو او د منفي چارجونو مقدار یا شمیر چې دی هغه سره کم دی هغه مساوي دی. په ټولو اجسامو کې د مثبت او منفي چارجونو مقدار مساوي دی. وخت چې د مثبت او منفي چارجونو مقدار مساوي سو نو هر مثبت چارج د بل منفي چارج سره څنګه کیږي کله چې دوی سره یو ځای سي دوی خنثی کیږي. هر مثبت چارج چې کله د منفي چارج سره یو ځای سي په نتیجه کې دوی څنګه کیږي په نتیجه کې دوی خنثی کیږي چې دغه خنثی کېدنه د دې لامل کیږي چې ټول اجسام زموږ په شاوخوا کې چې دي هغه ته موږ نیوټرل اجسام یا هم دې ته چې وایو خنثی سوي اجسام د چارج له نظره ورته وایو. خو کله چې موږ دوه اجسام راواخلو دوه داسې اجسام چې هغه د برق حدي نه وي او یو د بل سره هغه رب کو یا هم سره ویسلو په نتیجه کې دلته د یو جسم مثبت چارجونه چې دي هغه د دې د ترمنځ د چارجونو تبادله رامنځته کیږي. مثلا د یو جسم هغه منفي چارجونه چې دي بل جسم ته چې کوي حرکت کوي په نتیجه کې په یو جسم کې مثبت چارجونه زیاتیږي او په بل جسم کې منفي چارجونه زیاتیږي چې په دې وخت کې دواړه اجسام سره کم کیږي چارجداره کیږي چې دلته چې کومه برېښنا رامنځته کیږي د دواړو ترمنځ دغه برېښنا ته ساکنه برېښنا ویل کیږي. یعنې کله چې دوه اجسام یو د بل سره وسولول شي د دوی په نتیجه کې دوی چارجداره کیږي چې د دوی ترمنځ چې کومه برېښنا رامنځته کیږي د چارجونو ترمنځ یې دغه برېښنا ته ساکنه برېښنا ویل کیږي. برېښنایي چارجونه څو ډوله برېښنایي چارجونه لرو؟ عموما موږ دوه ډوله برېښنایي چارجونه لرو چې یو ته مثبت برېښنایي چارج وایي بل ته منفي. دغه پازیټیو او نیګیټیو نومونه چې دوی ته ورکول سوي دي د خپله د فرانکلین په نامه عالم د خوا څخه دا دوی ته ورکول سوي دي. البته دغه نومونه دوی ته د موقت وخت لپاره ورکول سوي وو یعنې دا پر دوی باندې څنګه سوي وه د موقت وخت لپاره ایږدول سوي وه خو د وخت په تېرېدو سره دغه پازیټیو او نیګیټیو چارجونه چې دي دا د دوی څه سو نومونه سوله. خو دغه نومونه چې دوی ته ورکول سوي د یو فزیک پوه له خوا څخه ورکول سوي دي چې فرانکلین نومېدي. همدارنګه د چارج واحدات موږ څو ډوله د چارج واحدات لرو. عموما په طبیعي ډول سره د چارج واحد چې دی هغه په خپله څه شي دی هغه په خپله الکترون دی. د چارج اندازه کولو واحد الکترون دی. همدارنګه په فزیک کې یا هم په MTS سیستم کې یا هم په SI سیستم کې چې دی د چارج د اندازه کولو واحد چې دی هغه څه دی
کولم دی. اوس دلته د دې لپاره چې موږ پوه سو چې دا چې د چارج د اندازه کولو واحد الکترون هم دی او د چارج د اندازه کولو واحد کولم هم دی، نو دغه کولم او الکترون یو د بل سره څه رابطه لري او همدارنګه د دې دواړو قیمتونه یو د بل سره څومره رابطه لري او کوم یو د چارج د اندازه کولو غټ واحد دی، د هغه لپاره راځو د دې قیمتونه وایو. لومړی که چیرې موږ الکترون ته راسو داسې ویلی سو چې یو الکترون یو الکترون چې دی دا مساوي کیږي په څو سره؟ په 1.602 ضرب 10 په توان د منفي 19 چې سره کولم سره. یو دانه الکترون چارج چې دی دا مساوي کیږي په 1.602 ضرب 10 په توان د منفي 19 کولم سره. همدارنګه یو کولم چې دی د دې مقدار چې دی دا په خپله مساوي کیږي په 6.25 ضرب 10 په توان د څو سره؟ 10 په توان د 18 الکترون سره. دا د معنا چې کولم د چارج د اندازه کولو غټ واحد دی نسبت الکترون ته. صحیح دی؟ دا و د ساکنه برېښنا پیژندګلوي د برېښنایي چارجونو چې څو ډوله برېښنایي چارجونه لرو او د چارج واحدات. دغه څخه وروسته راځو الکتروسکوپ ته. الکتروسکوپ پیژنو چې الکتروسکوپ څه ته ویل کیږي. که چې الکتروسکوپ ته راسو نو داسې ویلی سو چې الکتروسکوپ هغه آله ده چې په هغه سره موږ کولی سو دا معلوم کو چې آیا یو جسم چارجداره دی که نه دی. ګورې کله چې موږ دوه اجسام یو د بل سره وسولوو په دوی کې ساکنه برېښنا رامنځته کیږي، خو موږ څنګه پوه سو چې آیا دغه جسم چې موږ مثلا غوښتل چارجداره کړو دا په اصل کې چارجداره سوی دی که نه دی. د دې لپاره یو آله شته چې د هغه آلې په واسطه سره موږ کولی سو دا معلومه کړو چې یو جسم چارجداره دی که نه دی. د دغه آلې نوم چې د هغه په واسطه سره موږ د جسم چارج معلومولی سو د الکتروسکوپ په نامه سره یادیږي. الکتروسکوپ داسې یو ساده جوړښت لري. دا آلې ته تاسو وګورئ الکتروسکوپ داسې چې شي ده یو ساده آله ده، داسې یو ساده چې شي لري جوړښت لري. په دې کې څه شي شته؟ په دې کې دغه الکتروسکوپ تاسو کولی شئ چې په خپل کور کې هم جوړ کړئ. الکتروسکوپ کې څه شي شته؟ په دې کې فقط دا خو هغه چارجداره جسم دی چې موږ دا څپه کړی دی چارجداره کړی مو دی او اوس غواړو ویې ګورو چې آیا دا چارجداره سوی دی که نه دی. دلته په دې کې یو پلیټ شته چې دغه پلیټ په خپله باید سره کم وي، دا باید د برق حدي وي. عموما دا پلیټ چې دی وایي چې دا مثلا د چیش باید وي د ګولډ وي، خو موږ کولی سو چې مثلا المونیم هم دلته کار کو او مثلا دغسې هر هغه جسم چې هغه کولی سي برېښنا تېره کړي هغه دلته څه پوه کړو، د هغه څخه دلته پلیټ جوړ کړو فقط د دې لپاره چې په دې کې هغه چارجونه باید ذخیره وي. همدارنګه دغه کوم لاین چې تاسو وینئ دا هم د برق حدي دی چې د دې پلیټ سره په تماس کې دی او همدارنګه دغسې دلته هم په دغه ساحه کې هم سره کم دی. دغه ساحه یې دغه دوه پلیټونه چې دي دا یې د دې لوړ پلیټ سره په تماس کې کړي دي. دا دوه پلیټونه هم عموما د دې لپاره په قوي الکتروسکوپو کې دا د ګولډ څخه جوړ شوي وي، خو کله چې تاسو غواړئ په کور کې جوړ کړئ تاسو کولی شئ د المونیم څخه هم استفاده وکړئ. المونیم څخه څنګه استفاده کوئ؟ د المونیم هغه نازک کاغذ چې د المونیم څخه جوړ شوی وي هغه څخه کولی شئ تاسو دغه د دې دغه پلیټس جوړ کړئ. دا دواړه پلیټونه سره کم وي. دا عموما په عادي حالت کې دوی دواړه یو د بل سره دا رقم نږدې وي. کله چې موږ یو چارجداره جسم دې ته ورنږدې کړو نو دا څه رقم کیږي؟ د دواړه پلیټونه لکه څنګه چې تاسو په تصویر کې وینئ یو د بل څخه لرې کیږي. کله چې دا دواړه پلیټونه یو د بل څخه لرې سوله معنا دا چې جسم چارجداره سوی دی، او کله چې دا دواړو پلیټو کې هیڅ توپیر رانغلی معنا دا چې جسم څه رقم دی؟ چارج نه لري. اوس په دې ځای کې د دې هغه د کار کولو طریقه سره کم د څه رقم دا کار کوي. دا ما تاسو ته مخکې هم ویل کله چې موږ دوه اجسام سره څه وکړو سره ویسولوو نو په نتیجه کې په یوه جسم کې څه شي ډیریږي؟ په یوه جسم کې هغه په یوه جسم کې د مثبتو چارجونو شمیر زیاتیږي، په بل جسم کې د منفي چارجونو شمیر زیاتیږي چې په نتیجه کې دواړه جسمونه څه رقم سوله؟ د دې د چارجونو ترمنځ هغه توازن خراب سو نو دواړه جسمونه څه رقم کیږي؟ چارجداره کیږي. دغه جسم چې کله چارجداره سوی دی د دې د مثبتو چارجونو شمیر دا چې کله موږ د دې سره په تماس کې کو دوی دواړه یو بل څه کوي سره دوی دواړه یو بل سره اټرکټ کوي یا هم یو بل سره جذبوي. په دې خاطر چې دا څه رقم دی؟ په دې خاطر چې دا دواړه څه رقم چارجونه دي؟ مختلف چارجونه. خو دا چې دا مثبت چارجونه دي د دې په واسطه سره دلته څه شي کوي؟ انتقال مومي. دلته دغه پله او دغه پله هم دا چې دا جسم مثبت چارج سوی دی دغه پله او دا پله هم خپل ځانونه سره کم چارجوي، مثبت چارجوي، ځکه چې مثبت چارج لرونکی جسم دې ته رانږدې سو. وخت چې دواړې پلې مثبت چارج سولې نو دا خو همجنسه چارجونه سوه، د دې په منځ کې بیا ریپل فورس رامنځته کیږي، لکه د دې په منځ کې چې اټراکشن فورس رامنځته کیږي معنا دواړه سره جذبوي، د دې په منځ کې بیا د دفع قوه رامنځته کیږي، دا دواړه دفع کوي یو بل سره
ریپل کوي سره وخت چې دوی دواړه ریپل کړل سره نو موږ پوهیږو چې جسم چارجدار سوی دی خو کله چې دوی پر خپل عادي حالت و او بیا موږ ویلی سو چې جسم سره کم دی چارجدار نه دی عموما الکتروسکوپ چې دی هغه څو برخې لري د دې لکه څنګه چې ما دلته تاسو ته تشریح کړم د دې یو برخه چې د هغه ته براس ډیسک یا هم دې ته موږ کنډکټر پلیټ هم ویلی سو چې دا بیا په خپله دغه ګولډ لیف سره دا سره کم دی د دې سره د یو لاین په واسطه سره په تماس کې کیږي چې عموما د دې لپاره چې مثلا دا څه وکړو یو الکتروسکوپ جوړ کړو موږ کولی شو د یو شي څخه استفاده وکړو همدارنګه د دې ساده جوړښت موږ داسې جوړولی سو چې مثلا په یوه شیشه کې یو فلزي لاین راواخلو او هغه لاین د المونیم دغه پلیټونو سره په تماس کې کړو او لوړ د المونیم او بل پلیټ ورته جوړ کړو او بیا یو جسم چې کله تاسو داسې ساحه کې دی واچوو چې د دې سر سره کم وي بند وي کله چې بیا تاسو یو چارجدار جسم دې ته نږدې کړئ دی هغه خپل کار کوي خو عموما هغه سټینډرډ الکتروسکوپ چې دی هغه په دغسې شکل سره جوړ سوی وي او دغه برخو درلودونکی وي همدارنګه د الکتروسکوپ څخه وروسته راځو یو بل موضوع چې مو ده هغه په خپله د چارج د تحفظ قانون دی یا هم د کنزرویشن اف چارج دی ګورئ موږ په کیمیا کې یو قانون وایو کنزرویشن اف ماس معنا دا چې د کتلې د تحفظ قانون چې موږ وایو کله چې دوه اجسام یو د بل سره دوه مواد یو د بل سره یو ځای سي تعامل سره وکړي په نتیجه کې چې کم مواد لاسته راځي یعنی که چیرې مثلا د کیمیا د لحاظه راواخلو موږ داسې ویلي دي چې مثلا کله چې د A جسم د B د جسم سره یو ځای سي او د دې څخه موږ ته چی په لاس راسي مثلا د A B پروډکټ په لاس راسي د دغه ریاکټنټ څخه په دې ځای کې دغه موادو چې کومه کتله درلودله دا هم باید هغومره کتله څنګه وکړي ویلري چې دغه قانون ته چې ویل کیږي دا قانون ته د کنزرویشن اف ماس ویل کیږي موږ داسې ویلی وو چې د ریاکټنټ ماس چې دی دا همیشه مساوي دی د پروډکټ د ماس سره چې د قانون ته د کتلې تحفظ قانون وایي دغسې قانون په فزیک کې هم شته چې د چارج د تحفظ قانون دی هغه قانون موږ ته څه وایي د چارج د تحفظ قانون موږ ته داسې وایي چې په یو جسم کې چارج هیڅ کله له منځه نه ځي فقط دی چې شي کېږي دی هغه چارجونه ویشي څنګه مثلا دغه جسم ته تاسو وګورئ دا جسم سره کم دی خنثی دی د چارج له نظره کیو دلته چې دی د چارج مقدار دی یعنی کیو یې مساوي کېږي په صفر سره کیو مساوي په صفر دا معنا چې د چارج له نظره دا جسم خنثی دی او د چارج له نظره چې جسم خنثی هغه څخه مو هدف دا دی چې د دې د مثبتو او منفي چارجونو مقدار یو د بل سره کم دی مساوي دي خو دغه جسم که بیا چیرې وګورو دا چارجدار دی څه ډول چارجدار دی منفي چارج معنا دا چې د منفي چارجونو شمېر د مثبتو چارجونو سره کم دی زیات دی کله چې موږ دغه دواړه چارجونه چې دا دواړه سره کم دي کنډکټرز دي یا هم د برېښنا هدي دي دا دواړه جسمونه یو د بل سره په تماس کې کو دلته دغه جسم خپله برېښنا د لاسه نه ورکوي بلکې کله چې په دې کې برېښنا کمه سي موږ داسې نسو ویلی چې د خپل برېښنا د لاسه ورکړي د خپل هغه چارج د لاسه ورکړي دی فقط چارج ویشي دغه بل جسم ته څومره چارج چې د مخکې درلودلی هغه چارج څه پکې د بل جسم سره یې ویشي چې په نتیجه کې دی سره کم کېږي د چارج اندازه هم دوه ده او د چارج اندازه هم سره کم کېږي دوه په لاس راځي چې دغه قانون ته د څه ویل کېږي د چارج د تحفظ قانون ویل کېږي دا قانون کې موږ ته داسې ویل کېږي چې یو جسم هیڅ کله خپل چارج څه پکوي د لاسه یې نه ورکوي معنا دا چې داسې نسو ویلی چې موږ وایو چارج یې ورک سو چارج نه ورکېږي بلکې کله چې دی د بل جسم سره په تماس کې سي فقط څه رامنځته کېږي فقط د دې د چارجونو هغه ویشل دي چارجونه سره ویشي چې په نتیجه کې دواړه اجسام سره کم وي په مساوي ډول سره چارجېږي دا البته د هغه اجسامو ترمنځ صورت نیسي چې هغه کنډکټرز وي یعنې د برېښنا هدي وي دغه څخه وروسته راځو بلې موضوع ته بله موضوع مو ته د اجسامو ډولونه نظر برېښنا ته یا types of objects according to electricity د اجسامو ډولونه نظر برېښنا ته اجسام درې ډولونه لري چې لومړی هدي اجسام دي هدي اجسام هغه اجسام دي چې هغوی کولی شي چې برېښنا تېره کړي معنا دا چې دا مثلا داسې میټالیک اجسام ورته ویلی سو یا فلزي اجسام چې مثلا هغه کولی شي چې برېښنا تېره کړي بل اجسام چې دي هغه نیمه هدي اجسام دي نیمه هدي اجسام هغه اجسام ته ویل کېږي چې دوی ځینې وخت برېښنا تېروي او ځینې وخت برېښنا څه پکوي نه تېروي د دې څه هدف لکه ووډ یا هم لکه لرګی دی لرګی څنګه ګورئ ووډ یا لرګی چې دی دا په اصل کې هدي عایق جسم دی یعنې دا چې کوي برېښنا نه تېروي خو کله چې د لوند سي په لانده حالت کې بیا د برېښنا څنګه کوي تېروي دغسې اجسامو ته نیمه هدي اجسام ورته ویل کېږي دغه څخه وروسته راځو عایق اجسام یا هم انسولیټرز عایق اجسام یا هم انسولیټرز هغه اجسام دي چې دوی برېښنا نه تېروي عایق اجسام عموما چې شي کوي برېښنا نه تېروي چې د دې څخه مثلا پلاستیک ویلی سو داسې نور چې هغه برېښنا څنګه کېږي که څه هم د یو داسې جسم سره په تماس کې چې هغه سره کم وي برېښنا پکښې کې وي یا هم الکتریسټي پکښې کې وي بیا هم د برېښنا څنګه کوي
نه ځینې تیروي ځکه چې دغه اجسام د برېښنا عایق وي په دوی کې آزاد الکترونونه نه وي. اوس په هادي اجسامو کې آزاد الکترونونه وي هغه کولی شي برېښنا په اسانۍ سره تیر کړي خو په عایق اجسامو کې دغه شی نه وي. دغه څخه وروسته راځو یو بله موضوع ده برېښنایي قوه یا او د کولم قانون. ګورئ برېښنایي قوه او د کولم قانون ولې همیشه یو ځای سره وایو ځکه چې دا دواړه یو د بل سره څه شي لري اړیکه لري. راځم د کولم قانون درته تشریح کوم. کولم د دې لپاره چې برېښنایي قوه اندازه کړي برېښنایي قوه دی وګوري چې د چارجونو ترمنځ څومره برېښنایي قوه شته. د دوه چارجونه راواخیستله یو چارج ته یې د څه شي نوم ورکوي یو چارج ته یې د Q1 نوم ورکوي او همدارنګه بل چارج ته یې د Q2 نوم ورکوي. کولم دوه چارجونه په نظر کې ونیوله چې یو چارج ته یې پخپله څه ورکړي یو چارج ته یې د Q1 نوم ورکوي او بل چارج ته یې د Q2 نوم ورکوي. اوس د دې نه مخکې چې مخکې ولاړ شو یو یادونه درته وکړم هغه دا چې کولم پخپله د یو عالم نوم دی دا پخپله یو عالم و چې دغه عالم په 1980 میلادي کال کې د چارجونو ترمنځ د دې لپاره چې د دې ترمنځ الکتریک فورس معلوم کړي د هغه لپاره دوه چارجونه په نظر کې ونیول چې یو ته یې د Q1 نوم ورکوي بل ته یې د Q2 نوم ورکوي او د دې په منځ کې چې دا کومه ساحه ده دغه ته یې د R په نامه سره یې دا څه وکړله V نوموله. دلته دغه دوه چارجونه په نظر کې ونیول د دې دوه چارجونو څخه دوه قوانین د مشاهده کړله دوه شیان یې پکښې کې مشاهده کړه. لومړی دا چې دغه FE چې ده یا هم الکتریک فورس چې دی دا پخپله څه رقم ده دا متناسبه ده. الکتریک فورس چې دی دا پخپله متناسب دی د څه شي سره د Q1 ضرب Q2 د چارجونو سره یعنی د Q1 او د Q2 چارجونو د ضرب حاصل چې دی هغه متناسب دی د چا سره د الکتریک فورس یا هم د برېښنایي قوې سره د څه شي دغه دوه چارجونه چې دي د دې د ضرب حاصل مساوي دي د برېښنایي قوې سره. همدارنګه یو بل شی دا چې دغه الکتریک فورس چې بیا دی دا بیا انورس رابطه لري یا هم څه رقم رابطه لري معکوسه رابطه لري د څه سره د دغه د دې ترمنځ د فاصلې سره یعنی دا بیا پخپله مساوي کېږي په څه سره یوې د دې ترمنځ دا کومه فاصلې ده د دې د مربع سره دا څه رقم رابطه لري دا انورس رابطه ورسره لري. اوس د دې لپاره چې کولم د دغه دوه متناسبو عددونو څخه یو مساوات جوړ کړي د دې لپاره کولم را ولاړ سو خپل یو څه جوړ کړي یو ثابت یې جوړ کړي چې دغه د کولم ثابت په خپله د K په توري سره ښودل کېږي. د کولم ثابت یې جوړ کړي او د هغه په واسطه سره د دغه دواړو متناسبو څخه څه لاسته راوړي یو مساوات لاسته راوړي. د کولم ثابت چې دی عموما د K په توري سره ښودل کېږي او د دې مقدار داسې وایو چې د دې مقدار چې دی هغه پخپله د کولم اندازه چې ده یا هم د دې دغه ثابت چې دی دا پخپله مساوي کېږي 1/4 پای او اپسلون صفر سره. د دې دغه ثابت چې دی دا مساوي کېږي په دغه عدد سره چې په عددو سره دا پخپله مساوي کېږي په 9 ضرب 10 په توان د 9 څه سره نیوټن ضرب متر مربع پر څه پر کولمب مربع دا پخپله مساوي کېږي په څه سره دا د کولمب هغه څه دی د کولمب ثابت دی چې د دغه ثابت په ضرب سره کولمب وکولی سوای چې د دغه دوو متناسبونو څخه یو مساوات لاسته راوړي. څه رقم داسې چې FE مساوي کېږي په څه سره په K ضرب Q1 ضرب Q2 پر څه سره پر R مربع سره. دا ته پخپله څه ویل کېږي دې ته د کولم قانون هم ویل کېږي او دې ته برېښنایي قوه هم ورته ویل کېږي. برېښنایي قوه یا هم الکتریک فورس مساوي کېږي په K ضرب Q1 ضرب Q2 پر R مربع. الکتریک فورس خپله برېښنایي قوه ده K د کولم ثابت دی Q1 یو چارج دی Q2 دوهم چارج دی R مربع د دغه دوو چارجونو ترمنځ دغه کومه فاصله چې ده د دې فاصلې مربع ده یعنې د دې هغه مربع قیمت څه وکړو په نظر کې یې نیسو. دا د اجسامو ډولونه د نظر برېښنا ته همدارنګه برېښنایي قوه او د کولم قانون. د دې په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. زموږ راتلونکي ویډیو کې پر برېښنایي قوې باندې سوالونه حلوو او مخ ته به ځو. تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او ښې چارې.